د پکتیکا د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو د ورګونو ولسوالۍ د اشرق په نامه له تاریخي کلا د تاسیساتو له باغ او په مرکز ښرنه کې د پتنې په نامه له تاریخي غونډۍ د لیدنې پر مهال وویل چې د تاریخي ځایونو ساتنې او رغونې ته به زیاته پاملرنه وکړي. په پکتیکا کې یادې تاریخي سیمې لویه تاریخي مخینه لري. په دې وروستیو کې د تیرو حکومتونو د نه پاملرنې او یو شمېر خلکو له لوري په یادو ځایونو کې خپل سري کارونه او غیر قانوني کیندنې د دې جوګه شوې وي چې یاد ځایونه زیانمن او یا له منځه یوسي. خو د پکتیکا د اطلاعاتو کلتور د رئیس په خبره چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې د پکتیکا تاریخي ابدي زیانمنې او یا له منځه یوسي. ان شاء الله موږ به دغه جایو ته خاص پاملرنه وکړو او دغه به ان شاء الله پوره ساتنه وکړو. دا ډیر مهم دي او دا تاریخي اثار دي او ان شاء الله څوک مداخله کوي دغه به په کلکه توګه ان شاء الله په ټینګه سره دفاع وکړو. ان شاء الله تیره ورځ د یاد ریاست د مسؤلینو له لوري د دې ولایت په ډیری ولسوالیو کې سلګونه جلده بېلابېل دیني او ادبي کتابونه او مجلې هم وویشل شوې. د دې کتابونو په اهمیت او ویش باندې د سروبي ولسوال مولوي خلیفه عمر هم خوښي وښوده. دا واقعي چې د موږ تاسو ملت ولس د کتابو ته ډېر ضرورت لري، ځکه چې په دا کتابو کې د شریعت هر څه رانغښتي، بیا په پښتو ژبه یې هر څوک یې ویلی شي نو استفاده ترې کولی شي، نو دې شي ته ډېر ضرورت ده. پکتیکا هم د افغانستان له هغو ولایتونو ده چې ډیر شمېر تاریخي ځایونه لري او خلک یې هم د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې د تاریخي ځایونو د غصب، ساتنې او رغونې برخو ته د جدي پاملرنه وشي.